د پښتون وایس ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ ستاسو پام وړم تازه لنډ او مهم خبر ته نن د کابل پر نړیوال هایوي ډګر باندې د وروستیو چاودنو په ترڅ کې تر دې دمه د وژل شوي شمېر 40 تنه او د ټپیانو تر 100 تنو اوښتی دی. په دې پیښه کې د امریکایي او طالب سرتیرو د وژل کېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل هوایي ډګر کې د نننۍ چاودنې غندلي او ویلي دي چې چاودنې په غذایی کې شوې چې مسؤلیت یې د امریکایي ځواکونو پر غاړه و. اعلامیه وایي اسلامي امارت د خپلو خلکو امنیت ساتنې ته کلک متوجه دی او د شر غوښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي. بلخوا بیا د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکونکو د کابل هوایي ډګر کې پر وروستیو چاودنو توند غبرګون ښودلی او د چاودنو اصلي عاملین یې امریکایان بللي چې هوایي ډګر کې د ګډوډۍ لامل شوي او د میدان کنټرول په مدیریت کې پاتې راغلي. دې کارکونکو پر طالبانو غږ کړی چې پر امریکایانو باید فشار راوستل شي چې ژر په هوایي ډګر کې روانې ګډوډۍ ته دفاعي ټکی کېږدي او له افغانستانه ووځي. بلخوا بیا د داعش ډلې دغه پړاو پر غاړه اخیستي دا ویلي دي چې دغه بریدونه د دوی پلان او دوی ترسره کړي دي. دا و د دې مهال تازه لنډ او مهم خبر ته له ملتیا مو مننه.